رضا شهزاد د کابل ښار هغه ځوان اوسیدونکی دی چې له 15 کلونو روږديتوب وروسته شاوخوا یو کال وړاندې د کورنیو چارو وزارت له نشهیي توکو سره د مبارزې د مسؤلینو لخوا له پولیسو څخه د درملنې په موخه روغتیایي مرکزونو ته ولېږدول شو. دی په خطاطۍ او ښکلي خط لیکلو کې لوی لاس لري. له جوړېدو وروسته د شاوخوا یو کال په موده کې دغه ښکلی قرآن عظیم شان په خپل قلم لیکلی دی. هغه د خپل روږديتوب او د یاد سپېڅلي کتاب د لیکلو په اړه داسې وایي: اصلا قابل وصف نیست. ما د درون اصلا هیڅ مې احساس بیانولی نشم. زه مې په زړه کې د قرآن کریم د لیکلو لپاره یو روښانه راتلونکی وینم. زما له تېرو 15 کلونو همدا هیله وه چې قرآن کریم ولیکم، خو شکر چې زه مې هیلې ته ورسېدم. زه د برق له رشتې څخه فارغ شوی یم او د پوهنتون په 2م کال کې مې روږديتوب ته مخه وکړه چې له بده مرغه د ناوړه ملګرو له لوري مې د خپل عمر تر ټولو ښه کلونه په بې ارزښته توکو تېر کړل. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د قرآن عظیم شان د لیکلو انګیزه زموږ په وجود کې یو طبیعي څیز دی. موږ مسلمانان یو او پر دغه کتاب کلکه عقیده لرو. هغه دغه قرآن عظیم شان د عزیز غریب نواز او د اړوندې ناحیې په مالي ملاتړ او د خپلو هغو ملګرو په همکارۍ چې په نشهیي توکو روږدي وو او اوسې عادي ژوند غوره کړی لیکلی دی. شهرزاد د افغانستان اسلامي امارت له ملاتړ او هڅولو څخه مننه وکړه او له اسلامي امارت څخه یې وغوښتل هغو ځوانانو ته چې په نشهیي توکو روږدي دي درملنې ته یې زیاته پاملرنه وکړي. انگیزه قرآن شریف د قرآن عظیم شان د لیکلو انګیزه زموږ په وجود کې یو طبیعي څیز دی. موږ مسلمانان یو او پر دغه کتاب کلکه عقیده لرو. زه له ټولو هغو خلکو چې ما سره د دې مبارک کتاب په لیکلو کې همکاري کړې د زړه له کومې مننه کوم او هم یې له اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې هغو ځوانانو ته چې په نشهیي توکو روږدي دي درملنې ته زیاته پاملرنه وکړي، ځکه په هغوی کې د هرې برخې خلک او وړتیاوې شته. په ورته مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین مهاجر فرعي او دغه وزارت یو شمېر مسؤلینو د شهرزاد دغه نوښت د ستایلو په موخه د رضا کور ته د هغه د تقدیر او تشویق لپاره ورغلي وو. مهاجر فرعي له CNG سره په خپلو خبرو کې وویل چې رضا شهرزاد ته د نقدي مرستې ترڅنګ ډاډ ورکوو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته کاري زمینه هم برابروي. موږ د سره د نږدې خبرې وکړې، همالته ورغلو، بیا مو دی ډېر تشویق هم کړ او په آینده کې مو دته په اطلاعات کلتور وزارت کې د دندې ورکولو ژمنه هم ورکړل. موږ په ټوله معنا باندې اسلامي امارت د دې خلکو تداوی ته ژمن دی، د خپل ولس و خپل خلک بولي، د خپل شرعي و دیني وظیفه ګڼي. همدا ډول اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې خلکو دپاره د کار او د روزګار په پیدا کولو کې کوشش او هڅه کوي. د رضا شهرزاد په لاس لیکل شوي قرآن عظیم شان پر بشپړېدو باندې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې 1 متر اوږدوالی، 80 سانتي متره پلنوالی او 188 پاڼې لري. دغه قرآن عظیم شان خطونه د عثمان طاها او ایرانی نسخ په ترکیب او په آر پیپر کاغذ کې لیکل شوی دی چې هره صفحه یې 21 کرښې لري. ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې دغه مبارک کتاب مخکتنه وشي.